دریم محبت دسی د هر هغه شی محبت چې هغه تا د خدای و عبادت ته متوجه کړي او د ګناو جراګرځي هر شي سره چې محبت وکړي دا په ورځ د آخرت نه پدې ترسي هر هغه شی چې ستا ور سره محبت دی خو هغه تا د عبادت ذریعہ جوړیږي تا د الله تعالی د دین سره تعلق در جوړي په دا محبت باندې دغه محبت کوه دا تا ته په ورځ د آخرت نه پرسي ګټه خو یو به محبت داسې محبت دی چې یو سړی محبت کوي د یو چا سره دونه قدر محبت کوي چې د خدای محبت پر پرېږدي د الله جل جلاله څخه په محبت کې بل څوک ورسره شریک کړي دا محبت بې ضرر دی دا بې تاوان دی دا به په آخرت کې ستا د ایمان د خرابۍ ذریعه جوړېږي تا ته د عذاب ذریعه جوړېږي دنیا کې د ایمان ته نقصان رسېږي په آخرت کې د عذاب ذریعه جوړېږي دون محبت به د الله قرآن وایي نه کوي د مخلوق سره چې خدای پر ير کې رسول پر ير کې آخرت پر ير څنګه دی حافظ صاحب ته حافظ څوک دی حافظ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخواتكم واخوانكم دا سی آیتون مبارکان دي اله العالمین وای کچيري مضمون د آیاتو داسې دي که تاسو خپل پلار خپل قریبان او خپل وړونه خپل تجارت مالونه در خدای او در رسول درته محبوب سوله اله العالمین وی بیانو د الله تعالی د عذاب انتظار بیا بنو د اله العالمین عذاب تاسو ترازی تاسو په انتظار سي قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين اله العالمین وای کوم چیرې در خدای او د الله جل جلاله در رسول او در جهاد او در دین تاسو ته خپل مال ډیر محبوب سو د پیسو سره محبت تیر سو د اولاد سره د محبت سو د پلار سره د محبت سو د ورور سره د محبت سو د قوم سره د محبت خو دغه محبت در خدای او در رسول او در جهاد در تدیر سو د خدای د عذاب انتظار کوي رب لا یزار وی الله به عذاب دغه محبت نه ناروا د پلار سره بم د محبت نه کوي چې د خدای در دین ورته تیریږي د اولاد سره د مال سره د قوم سره د ټول محبتونه چې د الله دین پکې پاتې کیږي د خدای جل هو در اقوال مقدم کیږي در الله در محبت مقدم کیږي دا د عذاب ذریعہ الله دې رحم وکړي نن سبا خدا حالات دي خډي خلکو ته قوم دونه قدر محبوب دي پلار او ورور او زی خو څه کوي چې د خدای دین پر پرېږدي خو قوم نه پرېږدي د خدای د دین په مقابله کې د قوم په طرف کې دریږي خو د الله د دین د نړېدلو کوشش ورسره کوي دا محبت بیا ضرر بلکې داسې محبت ولري انسان چې د داسې چا سره د محبت و چې د الله بد ایسه دی تا محبت ورسره کوي دا هم ضرر دی دریم هغه محبت د هر هغه شي سره چې هغه تا ته د دین د ضرر ذریعه جوړیږي د داسې شانو سره محبت کوي چې هغه تا د دین لري کوي آخرت سره لري کوي د شیطان ولار ته نږدې کوي دا محبت بیا ضرر دی دا نو بر د دنیا دا ټول اسباب در لاندې کیږي چې د انسان سره محبت وي خو داسې شان وي چې هغه ستا د آخرت ضرر وي د آخرت په باب تاوان وي او ستا خوښ وي ستا ورسره محبت وي دا بیا ضرر دی الله تعالی دې موږ تاسو ټول په هغه محبت باندې موصوفه کې داسې محبت مو الله په زړه کې راواچي چې زموږ د ایمان د کمال ذریعه جوړ سي زموږ د آخرت د سمېدلو ذریعه جوړ سي زما مقصود دا و چې محبت د ایمان روح دی محبت د انسانیت تقاضا ده بغیر له محبت چې یو څوک وایي زه د هیڅ سره محبت نه لرم دا د انسان د حیوان دا د مړي په شکل دی د ژوندي په شکل نه دی دا داسې دی لکه مړ اهل تصوف چې چاته مریدي ورکوي صوفیان مبارکان چې څوک به مرید کوي پښتنه به ځینې وکړل چې سره د محبت دی هغه به یو شی وريات کې چې دغه شی سره محبت دی بیا به ذکر وکړي کبه هغه زره هیڅ سره محبت نه لرم د هیڅ شوق نه لرم ذکر نه وکړي استاد نه چې د محبت خالدي ته مریدینه څه کولای کله دنیا د شان سروي هم یو محبت ورشي چې دغه سره لرم چې په ځل کې د مینه او محبت وي د الله تعالی د دین سره بیا تعلق جوړېدلی که څوم د بل شي سره وي خو هغه په ذکر باندې راوړي
و سمې لارې ته به محبت راواوړي او چې سړی وایي زه هېڅ محبت نه لرم دا نه د مړي انسان